سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشئ، هیله ده روغ او جوړ یئ. نن غواړم تاسو سره په دې ویډیو کې دا شریک کړم چې تاسو څنګه کولی شئ د کمپیوټر د لارې د موبایل په شان باندې مسنجر استعمال کړئ. کمپیوټر کې څنګه تاسو کولی شئ چې فیسبوک مسنجر وکاروئ. نو دا طریقې زه تاسو ته ښیم، خو د طریقې د ښودلو نه مخکې له تاسو نه دا یوه هیله کوم چې زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. اوس راځو د ویډیو د زده کړې په طرف باندې. لومړی یو براوزر خلاصوو، که هغه هر یو براوزر وي، که ګوګل کروم وي، موزیلا فایرفکس وي، هر یو براوزر چې تاسو سره یې هغه به خلاص کړئ او په اډرس بار کې به دغه ویب سایټ ولیکئ. د ویب سایټ دغه ادرس به ولیکئ چې messenger.com به خلاص کړئ او د هغې نه وروسته تاسو کولی شئ که تاسو فیسبوک ته په همدغه مسنجر کې همدغه براوزر کې لاګین شوي یئ، نو تاسو ته به خپلې آی ډي دغه راشي او په دغې باندې به کلیک کوئ چې کانټینیو از، په دې باندې به کلیک کوئ نو تاسو به خپل مسنجر ته ننوځئ. او که نه نو که تاسو فیسبوک ته د همدغه براوزر د لارې نه ننوتي، نو بیا به تاسو نه د سر نه موبایل نمبر یا ایمیل او پاسورډ وغواړي او ور به کوي، بیا کولی شئ چې مسنجر دغه ویب سایټ ته ننوځئ. که غواړئ چې همدغه مسنجر اپلیکیشن خپل کمپیوټر ته هم را ډاونلوډ کړئ، نو د دغه ځای نه د دغو دوو لینکونو نه دغه ځای د لرې کولی شئ چې تاسو خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ هم کړئ. نو اوس راځو، زه خپل آی ډي ته ننوځم ملګرو او په دغې ځای باندې کلیک کوم. دلته زه اوس کلیک کوم، ما ته د مسنجر خلاصیږي. زه خپل مسنجر ته ننوځم. لږ صبر ورته وکړو چې موږ ته کله دا ویب سایټ خلاص شي. یعنې تاسو د فیسبوک د موبایل د فیسبوک مسنجر غوندې د هماغه په شان باندې کولی شئ چې چاته ټلیفون وکړئ، که هغه ویډیو وي که اډیو وي، او پیغام ورته پرېږدئ، لیکل هم ورسره کولی شئ. اوس راځو ملګرو، دا زما کسان دي، ځکه څوک غواړم چې چاته ټلیفون وکړم نو په دغه سرچ مسنجر کې به د ملګري نوم ولیکم، ما ته به هغه کس پیدا شي. که بیا دا نه غواړم چې چاته اډیو ټلیفون وکړم، نو کولی شم چې په دغه ځای باندې ګوره سټارټ ا وایس کال، په دې باندې وایس کال کولی شم. او که ویډیو کال کوم، ګوره سټارټ او ویډیو کال لیکلی دی، نو په دې باندې موږ کولی شو چې ویډیو کال چاته وکړو. او که غواړو چې د دې مسنجر د دغه ویب سایټ نه لاګ اوټ شو، نو لاګ اوټ کېدی هم ترې شو. نو دلته به کلیک کوئ، په دې درې ټکو باندې بیا به لاندې راشئ، لاګ اوټ لیکلی دی، په دغه لاګ اوټ باندې به کلیک کوئ، نو موږ به بیا د دغه ویب سایټ نه لاګ اوټ شو. اوس تاسو بیا هم کولی شئ چې لاګین شئ، په دې ځای باندې کلیک وکړئ. که غواړئ چې بلې آی ډي ته ننوځئ، نو هم کولی شئ چې هغه بلې آی ډي ته هم لاګین شئ. نو په دغه سویچ اکاونټ باندې به کلیک کوئ، دلته به خپل ایمیل یا موبایل نمبر ورکئ او دلته به پاسورډ ورکئ، نو موږ به او بیا به یې کانټینیو کوئ، نو موږ به خپل مسنجر ته بیا ننوځو. دا ویډیو درنو ملګرو، تاسو د دغه ویب سایټ نه کار اخیستلی شئ په خپل ژوند کې، messenger.com. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو هیله ده چې چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.